یو زرګر ډیر پاک ژوند به یې تېرو، ډیر پاک ژوند. یو ورځ کور ته راغی، یو پوی والا به دې له پی راوړل. یو ورځ چې کور ته راغی نو بیبي ژړله. دی ورته ویل ته ولې جاړې؟ بس خفه یم. ولې خفه یې؟ وی دا پوی والا چې موږ له به یې پی راوړل د 10 کالو نه وړوکی د دې سره لوی شوی وی نن چې ما له پی راوړل نو زما دا لاس یې داسې ونیو د شهوت په خیال، بس ژړا راځي. دی مونږ کره راکوټې لوی شوی و، نن یې ما لاس داسې ونیو، زه پې پوهېدم په غلط خیال یې راله لاس د زور را، بس اوس ژړا راځي. دا زرګر خپلې بیبي ته وایي بس ته مه خفه کړې، دا ستا ګناه نه ده، نه د دې پویو والا ګناه ده، بس دا زما ګناه ده. وایي څه ګناه ده؟ وی نن مال یو زنانه راله بنګړې ګوتی مې ورته په لاس کو نو ما ولم په لاس داسې زور، بس حقه قرض و الله نن زما د کوره ویستم، دا قرض ما ته راوړه، دا ما ته قرض راورسه. زه هم کاغي بې حیایي خورۍ دي، خو ته چې ورته ګورې دا د چا خور نه ده، دا د چا مور نه ده، دا د چا لور نه ده. ته خور نه لرې، ته مور نه لرې، ته لور نه لرې، ته ولې دې ته داسې ګورې؟ او دا ګوره یو قرض دی، الله به ستا د کوره وباسي، ستا د کوره به الله دا قرض وباسي. دا قرض دی، قرض د رزق نه بې برکتۍ ختمیږي، د چهرو نه نور ختمیږي. ماشومان کنټرول کو، په لنډو خبره دا ده. نو چې مشران پې لګي نو کشران سړی څنګه کنټرول کړي؟ نو چې مشر یې ګوري نو کشر ته څه ګناه ده؟ چې مشر یې خپله نه ګوري نو کشر به کنټرول کړي. د بې حیایۍ یو سیلاب راوتلی دی او راغلی دی، والله عالم الله دې تېنه زمونږ حفاظت وکړي. بس بې حیایي راغلی ده، بدامني راغلی ده، بدامني راغلی ده او بې حیایي راغلی ده. حیا اوچتېږي د معاشرې نه، حیا اوچتېدو واله ده، حیا اوچتېدو واله ده. او اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، چې کله د سړي نه حیا پورته شي چې څه کوي نو بیا دې کوي. بیا خور او مور او لور نه پېژني چې کله تېنه حیا پورته شو. او بعضې ملکونه شته دی داسې، شته دی اخبارونه وګورئ ښه. شکر دی چې دې ملک کې چېرته علما دي، شکر دی، شکر دی الحمدلله چې څه نه څه علما دې ملک کې شته او څه اختیار یې لاس کې شته چې دې قوم ته لږ دا په خپله خواهش خو تقریرو کې داسې ملکونه دي چې د جمعې په ورځې عالم په منبر کینی دله به لیکلي چټۍ راځي، دی له ځان نه تقریر نشي کولی. شکر دی چې دا اختیار خو شته دی چې دا علما خو د قوم رهنمایي وکړي. اخبارونه وګورئ، داسې اخبار پکې شته چې بچې خپلې مور ته وایي ما له رشته وګوره، هغه مور یې وګرځي بچي ته وایي ګرځېدم خو رشته مې ونه مونده. نو دا بچې ورته وایي دې کور کې چې زما دا خور ده دا ما ته په نکاح که دا خور ما ته په نکاح که نه ته به بار ولې ګرځې؟ حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم. پته ورته نشته چې مور څه ته وایي او خور څه ته وایي. داسې حالت را روان دی چې بچې به وایي چې زه د مور سره نکاح کوم، داسې حالت را روان دی. حیوانیت را دنده کېدو واله دی او دا حیا را نه اوچتېږي، دا حیا هم د منځ نه ځي. او دقه موبایل به دا حیا پورته کوي. دا مې یاد ساتئ، دا بې حیایي چې راځي د دې د لاسه به راځي او د دې ټیک ټاکو د لاسه به راځي. دا بې حیایي را پسې را روانه ده، دا حیا به رانه پورته کېږي. پلار او مورې د حیا هغه یو دور و چې بچي به د مور په مخ کې خبرې نه شوې کولی، بچي به د مور په مخ کې خبرې نه شوې کولی، بچي به د پلار په اظهار نه پخپو کو، بچی به د پلار په مسله نه ودرېدو. دا زما د بابا جان مسله ده. او دسی دورو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وفات کیږي، بچی ته وایي بچیا دې کمره کې درنه چرته ګناه ونشي، دې کوډګۍ ته خیال کوئ. ولې بابا جانا؟ بچیا دې کې مې دومره پیرې قرآن ختم کړی دی چې ما نه ییر دی چې څو ځله ما قرآن. شته داسې یو مشر یو بابا شته چې بچو ته وایي بچو ګورئ که زه نه یم نو دې کمره کې ګناه ونه کوې. ما ډېرې پیرې په دې کمره کې د الله کلام ختم کړی. بچو له قرآن ورکوئ لاس کې، بچیم علماو ته کښېنوئ. دا درته حقیقت وایم، ری ولی وایي دې علماو پسې پیزار ګرځوئ بچو ته، خو وایي اسې پسې ګرځئ، اسې.
دا بی حیائی رانا نوتو والا دا وی ونیسی دا علماء لمنی ونیسی دا دا انبیاء وارثان دی شرب استا بچی تا غلط خونه ولکی چرم تو چی پا کم منبر ناسم پا کم مسلح ادریگم دا مسلح دا امام الانبیاء مسلح دا خواه دین از غلط خونه نکوم دا غلط خونی مسلح ندا بچی بم دا دین برابری گی و دقا یو حل دے بچو نا موبایل والے و دا بچو جوڑ دا علماء سر پیدا کی بچیم علماء لرا والے نا تاسوی دا علماء نا تروین چی پلاری ناسی و پوسٹ ورکی او دا عالم تصویری او پگڑای پا سر تڑلی او پلاری اغا پا خر پوری و تڑی بچی وی پلار می تصویر ورکڑے بچی شیر کی دا بچی با سبا دا عالم قدرو کی دا بچی با دا عالم قدرو کی چی پلاری دا آئیڈای نا پوسٹ ورکی که ما خپل نویلی دلی ما با نویلی ما لیدلی دی خپلا سرا دا پگڑای می عالم لیدلی دی چی پا خر پوری ولا تصویر تڑلی تب وای چې زما دا اغه عالم ورکړو چې زما سیاسی مخالفو زوم ز ټیک ما د طارق جمیل سے تصویر لیدلې چې په خر پوری تړ